السلام علیکم زما خوږو مینوالو او زمونږ خوږو کتونکو، زه یم ستاسو ورور رومان علي او زمونږ سره زمونږ خوږ ملګری او زمونږ یو دروند میلمه احسان الله محسن صاحب زمونږ سره ناست دی. یو ناڅاپي غونډه مو راجوړه کړه، نو موږ وی چې موږ ته څه ډالۍ کړي او مسافرو ته موږ څه واورو، ولې چې دا د روغ مسافر ناست نو په هغوی باندې دا ډېر ښه لګي او د دې هر سره موږ واقف یو، موږ خبر یو. نو زه به تاسو ته د هغوی په یو دو شعرو باندې هغوی له بلنه ورکړم. وایي ملګرو ما چې چا له زړه ورکړی، ملګرو ما چې چا له زړه ورکړی، زما په هغه سړي لاس نه رسي. د مینې درد د جانان ما ته رسي، چا ته څه تپ نه رسي، بړاس نه رسي. دا د احسان الله محسن صاحب تخلیقکار د هغوی د یو څو شعرونو موږ هغوی ته بلنه ورکړو. ډېره ډېره مننه رومان بھائی. څومره مینوال دي، مسافر دي، په در دي، په بر دي، ټول ته زما دوا سلامونه په دلو دلو او په خصوصي توګه ذیشان بھائی اسنو مینوال ته په دلو دلو سلامونه. ډېره ډېره مننه رومان بھائی. زموږ چې څومره کتونکي ملګري دي، مینوال دي، په لر دي، په بر دي، په هر هېواد کې دي، الله دې ښاد او باد او خوشحال لري. او زموږ دغه دوا ده ګرانو مینوالو، په دې موجوده ټایم کې څنګه چې تا ته رومان صاحب ووایي چې مسافران راغلي یم، په کور کلي یم او زمونږ او د دې خدای پاک نصیبه د ملاقات کړې وه، نو مونږ د دې ځای ته راغلي یو، د دې بیټک دی او تاسو مینوال ته به زما څو شعرونه خپل ډالۍ. لومبی خو یو دوه شعر دي. بې مو د مینې د یو بله ګزاره نه کېږي، بې مو د مینې د یو بله ګزاره نه کېږي، زما خو بل پله جانانه ستا نه زړه نه کېږي. ډېره ډېره مننه مهرباني. زبردست. بې مو د مینې د یو بله ګزاره نه کېږي، زما خو بل پله جانانه ستا نه زړه نه کېږي، چې ستا د خپل اختیار ژوندون هم ستا په وس کې نشته، چې ستا د خپل اختیار ژوندون هم ستا په وس کې نشته، بیا مو د مینې څه ترمنځه فیصله نه کېږي. مهرباني. چې ستا د خپل ژوندون اختیار هم ستا په وس کې نشته، بیا مو د مینې څه ترمنځه فیصله نه کېږي. دا دوه شعره نور دي رومان بھائی. بېګا مې ټوله شپه خوړلې د هغې په یاد کې، بېګا مې ټوله شپه خوړلې د هغې په یاد کې، چا چې زما سره پاخه پاخه لوزونه کول. بېګا مې ټوله شپه خوړلې د هغې په یاد کې، چا چې زما سره پاخه پاخه لوزونه کول. که ته زما د محبت په یو قربان پوهېدې، که ته زما د محبت په یو قربان پوهېدې، ولې به یلې ونې ما دومره غمونه کول. مهرباني جي، مهرباني. او دا غزل به رومان به مسافر مینوال ته ډالۍ کړم چې زما زړه ورپسې جاړي حال یې نور دی، زما زړه ورپسې جاړي حال یې نور دی، د دې خپل سپېره قسمته مې زړه توړ دی، او ستا د مینې د هجران اور دی راپورې، لګېدلی مې د زړه په خونه اور دی. مهرباني. د دې خپل سپېره قسمته مې زړه تور دی. وصال صاحب شعر پکې بل دی. جانان ستا معین محسن خو بې له تانه، جان ستا معین محسن خو بې له تانه، دیوانه دی ستا په مینه کې غمخور دی. مهرباني. او خدای یو معین د بله جدا مه کړې، خدای یو معین د بله جدا مه کړې، بې جانانه ژوندون څه دی خو بس اور دی. او بل شعر دی چې زه او ته خو د نیستۍ په غم ککړ یو، زه او ته خو د نیستۍ په غم ککړ یو، دلته زور د زورورو خلکو زور دی. او لومبی اخري بند دی چې راشه ته د خپل محسن پوښتنه وکړه، راشه ته د خپل رنځور پوښتنه وکړه، ستا محسن پرېوتی ستا پسې نسکور دی. مهرباني جي، مهرباني. راشه ته د خپل رنځور پوښتنه وکړه، ستا محسن پرېوتی ستا پسې نسکور دی. ګرانو مینوالو، د دې پروګرام اختتام کوو، نو په دې شروع په اخره کې به مونږ څو شعرونه تاسو ته نور ډالۍ کړو او بیا به ستاسو نه دغه واخلو اجازه ته. زما څو شعرونه دي چې دا چې شنې سترګې تور باڼه خوځوي، دا چې شنې سترګې تور باڼه خوځوي، دا په سینه کې زما زړه خوځوي،
او رومان به شعر دی چې تاسې د لاړ شه محبوبې ته وایه تاسې د لاړ شه محبوبې ته وایه د خیرو ډکه خوله دې نه خوځوي دا چې شنې سترګې تور باڼه خوځوي دا په سینه کې زما زړه خوځوي ډېره مننه مینوالو ملګرو په لوی الله سپارو الله مخاده او باد او خوشحاله ساته او بریالي اوسئ او ستاسو دغه ملګري محسن او رومان بھائی چې مسافر دی نو په لوی الله سپارو